السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه ویډیو ګورئ میس کې که خسته ویډیو ده. کله چې په نورو مذهبونو کې ماشومان پیدا شي دوی بې رسم رواج لري، د خپل دین علماو ته وړي، د بې رسم رواج لري، په هغې رسم رواج باندې ځي. دغه ویډیو راسره وګورئ. دغه عیسوي ملا دی، ماشوم یې ورته راوړی دی. دا څه شی کوي ورسره ګوره ورته. الله دا يهودي ملا دی. دا ګوره دوی اسلام ظلم کوي. دا دومره جاهلان دي. د دین غټ ظلم چېرته دی؟ ماشوم ته وګوره، دی اوبو ته وګوره چې څنګه پاکوي، وژني. دا اوس اسلام دی. ملا یې ورته راوړی دی، اسانه غږ ورته کړی. ومکتل ماشوم چې غلی شو. یعنې اسلام دغه د الله تعالی په وحدانیت او یووالي باندې دلالت کوي. یعنې ماشوم ورته غوږ کېښود اذان ته. یعنې اسلام کې دومره سکون دی چې په اذان په اورېدو سره ماشوم خاموش سکون ورته میلاو شو. دومره جاهلان دي دوی عیسویان او یهودان او کفار بیا وایي چې اسلام ظلم دی. دین ظلم نور چېرته دی؟ اسلام هم ولید. اسلام څومره ښایسته قوانین لري، اصول لري. الحمدلله الله مسلمانان پیدا کړي او الله تعالی دې موږ مسلمانان واخلي. ویډیو د سره لایک کړئ او ثواب خاطر نو مسلمانانو سره شریکه کړئ او کمنټ کې الحمدلله سبحان الله.